د مرسل نبیزاده قاتل ونیول شو. مرسل نبیزاده څوک وه او د څه لپاره چا قتل کړې ده؟ جزئیات را سره ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. د کابل د امنیه قومندانۍ لپاره د طالبانو د اداري ویان خالد زدران وایي چې د ولسي جرګې پخوانی غړي مرسل نبیزاده او ساتونکي شعیب د مقتول د بل ساتونکي مالیار له لوري وژل شوي دي. زدران زیاته کړي چې نیول شوي کس په خپل جرم اعتراف کړی. طالبانو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. مرسل نبیزاده او یو ساتونکي شاوخوا یوه میاشت مخکې د کابل په احمدشاه بابا مینه کې په خپل کور کې ووژل شوه. د دوی د وژنې مسؤلیت چا په غاړه نه وی اخیستی، خو د طالبانو منتقدانو د دوی اداره په دغو وژنو کې پړه ګڼلې وه. بلخوا پنجاب کې د ترهګرۍ سره د مبارزې پر مرکز برید شوی دی. د پنجاب ایالت کالاباغ سیمه کې تیره شپه ترهګرۍ سره د مبارزې پر مرکز وسلوال برید شوی چې د پولیسو په وینا برید یې په شا تنبولی دی. دغه برید کې حبیب رحمان په نوم د پاکستاني طالبانو د قومندان د وژل کېدو ادعا شوې او ویل شوي چې دوه نور بریدګر په تیښته بریالي شوي دي. د پاکستاني طالبانو له لوري پر پاکستاني پوځیانو او ځواکونو او تاسیساتو د بریدونو لمن له بلوچستان او خیبر پښتونخوا څخه پنجاب ته هم غځېدلې ده. دا راپورونه له مخې پاکستان کې ترهګریزې پیښې په زیاتېدو دي. یوازې تېره جنوري میاشت کې دغه هیواد کې 440 وسلوال بریدونه شوي وو چې له امله یې 140 تنه وژل شوي او 254 نور ټپیان شوي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.